السلام علیکم ورور. وعلیکم السلام ورحمة ښه ان شاء الله. الله سلامت لره. خپل ځان ته معرفي کړئ. زه سید زیار سادات یم د کابل ولایت اوسیدونکی شکردرې ولسوالۍ کې او فعلا د ژورنالیزم پوهنځي کې محصل یم. ماشاءالله سلامت اوسې ورور. زموږ پوښتنه دا ده ورور، هغه کوم پیغمبر چې مور او پلار نه لري؟ هغه حضرت موسی علیه السلام دی. مور او پلار دواړه نه لري. چې مور او پلار نه لري حضرت آدم علیه السلام. ماشاءالله جواب مو صحیح دی. الله سلامت لره. مستحق د جایزې اجازه بدل. دا مستاز جایزه. ډېره مننه قربان. سلامت. وعلیکم السلام. خپل ځان ته معرفي کړه. زه عبدالفایز یم د ولادت د پلار نوم یې عبدالله د هغه زراعت رشتې کې محصل یم. ماشاءالله سلامت اوسې ورور. دا هغه کوم پیغمبر و چې پلار یې نه و مور یې وه؟ پلار یې نه و مور یې وه حضرت موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام. د نقل مور زمانه ده چې لکه اوسئ د تا ته جایزه در کوم مستحق جایزې دا هم د ستاسو جایزه. خیر اوس مننه ژوندی اوسئ.